راسی چی پگڑا سپین قرآن پا غور والولو خپل دا دین اصول دا حق کلام پا غور والولو. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. خپل دا دین اصول دا حق کلام پا غور والولو راسی چی پگادا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحه هغه سورت دی چې د قرآن کریم په شروع کې راغلی دی او دې ته فاتحه ویل کېږي. خو د دې پر ځای چې موږ او تاسو سورۃ فاتحه شروع کړو، یو څه نورې خبرې به نن لا وکړو انشاءالله تعالی. ځینې کسان خو د عادت لري چې غیر حاضري نه کوي، راځي هغه دې د اوله سره زده کوي دي، که څه هم یو نفر وي، دوه وي، لس وي، شل وي، هر څو وي. موږ او تاسو چې کله سورت شروع کوو د دې سره به وایو چې دا مکي سورت دی که مدني دی، په مکه کې نازل دی که په مدینه کې، څو آیاته دی، څو رکوع دی او پر څه شي باندې بحث کوي. یو څه خلاصه خبرې به تر مخه کوو، بیا به انشاءالله تعالی د هر آیات په تفسیر کې یو څه بالابود یا زیاتې خبرې کوو. دومره قدر خبره به وایو چې موږ او تاسو به د قرآن کریم د ترجمې سره سره ځینې وختونه چې کله د احکامو ضرورت سي، مسایل او احکام به هم بیانوو. د ښځو د حیض په باره کې مسلې راځي، دا زده کول پکار دي. د نفاس په باره کې مسلې راځي، دا زده کول پکار دي. انسان ته عذر پیښیږي، جنابت ور پیښیږي، دا مسلې زده کول پکار دي. دغه د قرآن کریم ترجمې سره به انشاءالله تعالی دغه مسایل هم وایو. خو نن چې څه خبرې کول غواړم اول دا چې موږ او تاسو بیا خصوصا مسلمانان په بندګانو کې الله آزاد نه دی پیدا کړي. د ډېرو کسانو په ذهن کې دا خبره ورګرځي چې موږ آزاد پیدا سوي یو او آزاد الله رب العزت پیدا کړي یو، د غلامۍ او د مریتوب ژوند نسو کولای، لہذا هر څه چې زموږ زړه راته غواړي هغه به کوو. خو دا خبره چې کله انسان قرآن کریم ته ځیر سي او متوجه سي او یا په خپل اسلام کې مطالعه وکړي، تحقیق او ریسرچ وکړي، دا نتیجې ته به دا انسان ورسېږي چې انسان په خپل انساني ژوند کې آزاد نه دی. یو څه تاسو پام وکړئ دې خبرې ته، انسان په خپل دنیوي ژوند کې آزاد نه دی، بلکې دی داسې حدود او سرحدات لري چې په هغې کې دننه دی آزاد دی. که یوه خواته وګورو چې انسان آزاد دی، یقیني آزاد دی، په دې دنیا کې ژوند کولی سي، د بل انسان ځان مری دی نسي جوړولی، د نورو انسانانو تر لاس دی ژوند نسي کولی، د ده اختیار دی. اما که چیرې خبره و دې ځای ته راورسېدله چې موږ هر څه کولی سو، الله کام راته کړي دي که نه راته کړي، راګرځولي که نه راګرځولي، هر څه زموږ په اختیار کې دي. دغه د ازادۍ معنا نه ده، بلکې انسان چې په خپل دنیوي ژوند کې آزاد دی، د ازادۍ معنا دا ده چې کله اسلامي حدودو کې انسان و اوسېدی، بیا دی هر څه کولی سي، خوراک کولی سي، اجازه ده ورته، چشاک کولی سي هر څومره، بېدېدلی سي هر څومره، مګر و د انسان خوب ناسته ولاړه به در حدودو وتلی نه وي. انسان ګزاره د خپلو همسایګانو، بچیانو، په بازارو، دفترو، په دوکانو، په ناحیه کې به دا در شرعي حدودو وتلی نه وي دا ګزاره. دلته نو بیا انسان آزاد دی. دا خو زما ورونو د کفارو لخوا څخه یو سازش او فریب دی چې انسانان تور کول کېږي انسان آزاد دی، چې څه غواړي دی کولی سي، او شیګان هم په دې کې راښکیل دي چې څه غواړي نکاح هر څومره کولی سي. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، چې کله دوی په خپل تفسیرو کې خبرې لیکي وایي تاسو څو ښځې کولی سي، مثنى مثنى، دوې دوې دا یې څلور، وثلاثه درې درې دا یې شپږ، شپږو څلور دا یې لس، ورباع او څلورو څلور دا یې اته، اتولس اتلس، اتلس ښځې تاسو کولی سي. دغسې ازادي انسان ته الله رب العزت په دنیا کې نه ورکړې، او نه دغسې خبره لکه کفار چې کوي چې انسان آزاد دی هر څه کولی سي. نظریه لري، هر رقم نظریه چې د په فکر کې وروګرځوله، انسان د بیزو څخه پیدا دی او په اول سر کې د انسان تخلیق چې سوی دی دا د بیزو څخه سوی دی. دغسې ازادي نظریه هم په اسلام کې نشته، بلکې زموږ او ستاسو د اول سر څخه چې آدم علیه السلام پیدا سوی دی، د اول سره څخه بلکې د ابتدا څخه دا خبره انسانان و ذهنو ته الله ورشوه کړې ده او الله راچولې ده چې تاسو که آزاد یاست، په اسلامي حدودو کې آزاد یاست، په هره زمانه کې چې هر دین و په دیني سرحداتو کې آزاد یاست. دا معنا نه چې اوس په نړۍ کې انسانانو ته درسونه ورکول کېږي چې وایي کمونستان او داسې نورې نظریې والا خلک، انسانه که ته غواړې چې د خپلې ښځې سره هر رقم چلند وکړې کولی سي. ډېر کله
انسان خپل خواهش د ښځې په ذریعه باندې د هغو لارو څخه خبره کوي چې هغه ناجایزې لارې وي. اوس انسان په خپل خواهش پوره کولو کې آزاد نه دی، انسان په راوتلو کې د کور څخه آزاد نه دی. دا نظریه خو خارجان او بلکې کفار انسانان ته ورکوي چې ښځه آزاده ده راوتلی سي، انسان آزاد دی د ښځې سره مجلس کولی سي، او نارینه تورپوستی آزاد دی د سپین پوست سره، د سپین پوستی آزاد دی د تورپوست سره. حال دا چې کله د دوی کړنو ته انسان وګوري، تورپوستی دومره اهمیت نه لري لکه څومره چې سپین پوستی لري. سپین پوستی چې څومره ډیګري او درجې لري په غربي ممالکو کې، هغه تورپوست ته نه ورکول کېږي، بلکې په داسې سترګو ورته کتل کېږي چې سپکه سترګه وي، بې عزته وي دا انسان او بې احترامه وي. نو ورونو مقصد مې دا دی چې انسان په خپل ژوند کې آزاد نه دی، بلکې انسان په خپل ژوند کې الهي احکامو پابند دی. نو په کار همدا ده چې هر انسان هر چیرې چې اوسیږي دا خپل ژوند د الله رب العزت د دین سره برابر. دویمه خبره چې باید موږ او تاسو یې نن وکړو او ضروري خبره هم ده، هغه دا خبره ده چې موږ ته په خپلو کارو کې ازادي سته که نسته. یو خو انسان د سره په تخلیق کې ازادي لري که نه لري، یو انسان ته په خپلو کارو کې ازادي سته او که نسته. بیا خصوصا په معاملاتو کې هر رقم کار چې کوو بس اجازه ده، د چا څخه پوښتنه نه کوو، مشوره به نه کوو، مسله به نه پوښتو او فتوا به نه غواړو، پوښتنه به نه کوو. هر رقم کار چې موږ کوو موږ آزاد یو. یا دا خبره هم نه ده، موږ او ستاسو د دین اسلام په هر شعبه کې پابندي لرو او پابند یو. که د اخلاقیاتو شعبه راواخلې، اخلاق مو باید پابند وي، که د عباداتو، که د عقایدو، که د معاملاتو، که د ژوندو برخوردو ګزاري و معاشرت په شعبه راواخلو، په هره شعبه کې موږ مسلمانان خصوصا پابند یو. درېیمه خبره چې موږ او تاسو یې باید په خلاصه ډول وکړو نن هغه دا چې زموږ او ستاسو مکلفیت دا دی چې د دغه ازادۍ څخه استفاده وکړو. هغه استفاده څنګه؟ ډېر کسان تاسو وګورئ، ډېر کسان د خپل ژوند څخه او د خپل د ژوند د لمحاتو څخه استفاده کړې ده. د کشموالي څخه ډېر سوچونه د دغه انسان سره وي، فکرونه وي، هغه یې په کار اچولي وي. الله رب العزت یې د ژوند په اخر کې یو ځای ته ورسوي. زموږ اسلافو ته چې کله موږ ګورو، بیا خصوصا امام محمد رحم الله تعالی ته چې زموږ او ستاسو حنفي مذهب یې راجمع کړی دی په کتابو کې، هغه د خپل ژوند قیامتي کې د خپلې ازادۍ څخه استفاده وکړله. نو الله رب العزت یو مذهب مشر کړي، د حنفي مذهب په امامانو کې الله رب العزت د امامت په توګه باندې وټاک. نو امام محمد صاحب رحم الله تعالی هغه څوک دی چې د خپلې ازادۍ څخه استفاده وکړله. اوس موږ او تاسو چې په تاریخ کې نور علماء کرامو ته ګورو د خپلې ازادۍ څخه استفاده کړې ده، الله رب العزت داسې وځلول لکه په اسمان کې ستوري. زموږ په علماء کرامو کې یو بل عالم راځي، دیوبند علماء کرامو کې مولانا انور شاه کشمیری صاحب رحم الله تعالی دی. د خپل استعداد و د خپل زیرکتیا و د خپل هوښیاري و د خپل ازادۍ څخه استفاده وکړل. الله رب العزت هغه نوم ورکړي چې د علماو په نومو کې یو نامدار او مشهور عالم تیر شوی دی. او الله رب العزت دومره با استعداد پیدا کړی و چې علماء کرام د په باره کې یو عجیب واقعات بیانوي. د په هغه تاریخ کې د ژوند په داستانو قصو کې مختلف واقعات بیانوي. دغه یو کتاب چې موږ او تاسو یې وایو په فقه کې نور الایضاح، دا هغه کتاب دی چې مولانا انور شاه کشمیری صاحب رحم الله تعالی مصري نړۍ ته ولاړی، د عربو نړۍ ته ولاړی، په مصر کې کتابخانې ته، هلته دا کتاب پروت و، فقط یو وار د مطالعه کړی دی، بیا هندوستان ته راغلی دی، لیکل سوی دی. د اصلي کتاب د لیکل سوي کتاب تر مابین چې کتل سوي دي یوه نقطه او یو ټکی فرق نه دی راغلی. او کله چې دی شیخ الحدیث جوړیږي، محدث جوړیږي، بخاري شریف څو ځله دی مطالعه کوي او بالاخره یې پیادیږي. حتی داسې روایتو کې خو لا ډېر راځي چې غیر مقلد دلته راځي او دا ورته وایي چې حنفي مذهب پرېږده، زما 3000 احادیث په یاد دي. نو دی په جواب کې ورته وایي چې د دې سینې 15 لکه احادیث په یاد دي، مګر بیا هم د امام صاحب د مذهب څخه وتلی نه سي، د تقلید څخه وتلی نه سي. او داسې نور مشهور واقعات چې د ده په باره کې راځي. زموږ او ستاسو په اسلافو کې یقینا هغه کسان تېر سوي دي چې د ازادۍ څخه استفاده کړې ده، نو الله رب العزت کار ځینې اخیستی دي. خو زموږ په زمانه کې انسانان ازادي بل رقم تعبیروي، هغه دا رقم چې څه یې وغوښتل زړه هغه کوي. د مولوي صاحب بیان ته چې کښېني، په دې سترګه باندې ورته کښېني چې مولوي صاحب داسې یو څوک دی چې پر ما پابندۍ لګوي، مولوي صاحب داسې یو څوک دی چې پر ما کنټرول لګوي، مولوي صاحب داسې یو څوک دی چې زما په ژوند کې دی ماته تنګۍ او سختۍ پیدا کوي. ځکه نو هغه کسان چې روشن خیاله یا روشن فکره ځان ته وایي، او هغه کسان چې رون آن دي ځان ته وایي، او نظرونه دی وایي چې زموږ دا اړانده نه دي بلکې زموږ نظرونه هم ویښ دي. دغه لقبونه چې ځانو ته ورکوي دا هم په دې فکر کې دي چې دغه ملایان صاحبان چې د تورو اجرو څخه راولاړ سوله او د تورو چایجوش څخه راپورته سوله،
دا زموږ په ژوند کې یو څه تنګي پیدا کوي. خدا مفهوم باید دوی وانخلي. دغه د علماء کرامو خبرې دی باید په غلطو الفاظو تعبیر نه کړي، بلکې ازادي الله رب العزت انسان تور کړی ده. په دین کې دا هغه د ازادۍ لپاره سرحدات دي. د دغو سرحداتو څخه موږ اخواته وتلی نه سو. دا خو شریعت ته پابندۍ پر موږ لګولې دي او موږ آزاد پرېښنې. که چیرې زما ورونو ازادي وای نو بیا ضرورت د دې څه و چې انسان د نکاح د پردۍ ښځې سره کوي. بیا به نو هر انسان د خپلې چې خوښه یې وای هغه خور سره به یې نکاح کولی، چې خوښه یې وای د هغه خاله سره به یې نکاح کولی، چې خوښه یې وای دغه چا سره به یې نکاح کولی، د ده خوښه وای. نور نو بیا د دې څه ضرورت و چې انسان په خپل ژوند کې آزاد دی؟ د دې بیا څه ضرورت دی چې د دې سره نکاح کوه، د دې سره یې مه کوه. اوس د دې سره ستا نسته روا ده، د دې سره ناروا ده، د دې پابندۍ بیا څه ضرورت و؟ نو الله چې انسان پابند کوي یا په خپله ازادۍ کې یو څه حدود ورته ټاکي د دې هدف لپاره چې انسان ستا ژوند قیامتي دی. او الله انسان هم داسې بېباکه اوقاتونه دی پیدا کړي چې هر څه یې کوي، او نه دی انسان دا فکر کوي چې زما سره په آخرت کې حساب و کتاب نشته، ما چې هر څه وکړله زه یې کوم، زه آزاد یم. نو دا کسان چې د علماء کرامو خبرې غلطې تعبیروي، دا چې په خپل فکر باندې یو څه د سره نظر وکي او تجدید نظر دی وکي، نظر دی نه وکي، د خپلو خیالات کې دی یو څه اصلاح راولي، په خپل فکرو کې دی یو څه اصلاح راولي. خدا خبرې چې موږ د انسانانو غلطې تعبیروو دا خپله د انسانانو کمزوري. دا هغه صاحب مجلد الله رب العزت چې د ده په عمر کې برکت پاتې موږ ډېره فایده ځینې وړې ده او استفاده مو ځینې کړې ده. نو مجلس کې یو چا څه خبر ورته وکړله، یو مجلس روان و، نو یو څوک ورته وایي دا زموږ په ښار کې دا خبره مناسبه نه ده چې موږ یې ولیکو یا ویکو، خلک په بده سترګو ورته ګوري. نو بیا دی ورته وایي خلک دې د خپلو کرژو او بدو سترګو اصلاح وکړي. زموږ په خبرو نو خلک ولې څه کار لري چې د قرآن سره برابره ده، د حدیث سره برابره ده، د مذهب سره برابره ده. بیا نو زموږ خبرو یا زموږ لیکنو ته خلک ولې په کږو سترګو ګوري؟ خپلې کږې سترګې دې سمې کړي، خپلې بدې سترګې دې سمې کړي. او دا یقیني خبره ده. خلک که موږ ته په غلط باندې ګوري او د اسلام ازادي په نورو الفاظو تعبیروي، دا خپل خیال دی اصلاح کړي، دا خپل فکر دی اصلاح کړي، او خپل هغه څه دی اصلاح کړي چې هغه ده ته د کومې خوا څخه ورکول سوي. د ده په ذهن کې چې دا نظریه چا ور جوړه کړې ده هغه نظریه اصلاح دی وکړي. د قرآن په احکامو کې نو بیا ولې لاسوهنه کوي او تجدید کوي؟ دا خو هغه مضبوط قانون و چې د قیامت تر ورځې پورې چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلۍ پوکي په دې کې ذره تبدیلی او تغیر نشي راتللی او نه راغلی دی او نه به راسي. دا خو هغه قانون الله رب العزت را کړی و. خدا چې په اوسنۍ نړۍ کې انسانان ګوري پر دې باندې باقاعده مجلسونو کانفرانسونه کیږي او پر دې باندې میټینګ دی. چې شي میټینګ دی؟ څوک راجمع سوي دي؟ د خیاله تللی نه شي، خو چې کله خبرو ته کښېنې هغه د کوچني هلک خبرې هم پر ده باندې سمې وي. د خیاله تللی نه شي، کله چې خبرو ته سړی وګوري فقط مازې لغاتونه وي، نور نو شی نشته. دا د انسان پیودل سوي خبرې د دې معنا هم نه ورکوي چې دا انسان دی هوښیار. نه کله کله څوک په ډېر قاف او لام باندې غږېږي او دا خبرې سره پیایي پیودیه، لکه په تناب چې هغه تسبیح پیودل کېږي داسې سره پیودي دا خبرې. د دې دا معنا نه ده چې دا انسان نو ډېر هوښیار وي. عاقل انسان چې قرآن مشتراشي هغه څوک دی چې خپله نظریه خپله ازادي د قرآن تابع کړله. هغه عاقل انسان نه دی چې په خپلو میټینګو کې د قرآن پر احکام باندې نیوکه وکړله او په خپل اجلاس او کانفرانس کې دا وویله چې د قرآن په دا حکم کې باید تغیر او تبدیلی راسي. ځکه نو یو میټینګ چې په دنیا کې همیشه څخه کېږي او اوس به هم رواني، شاید چې دا میټینګونه نور وسي، هغه یو دا دی چې باید په اسلام کې قصاص نه وي. دا ډېر کسان د اسلام دغه حکم ته په ډېره سپکه باندې ګوري. قصاص د جامعې څخه بسته یو ځوان په دار یې وځړوه او رسۍ ور واچوه راځړېږي. ځوان دی، ښایسته دی، ماشاءالله، سترګې، غوږونه، پزه، لاسونه، ځګر، بدن، اندامونه، ښایست، هر څه الله ورکړي. قصاص لاس پرې کېدل بیا څه معنا؟ پښه پرې کېدل بیا څه معنا؟ دا بیا د دیوال لاندې کوه، دا لاندې کېدل بیا څه معنا؟ او دا بیا څه معنا چې اوس نو دا سړي ته کډۍ وکاږه، غار وکاږه، ښځه د زنا یې کړې ده، امیر سزا ورکوي تر دغه نامه پورې شخه که او بیا په سنګسار. هغه څوک چې والا دی هغه زنا کړې ده هغه ته سنګسار ورکړ. دا بیا څه معنا؟ دغسې ده که نه ده؟ دا اعتراضونه کوي. امام ابو یوسف رحمه الله تعالی څخه یې چا پوښتنه وکړله، ډېره ښه پوښتنه هم ده او ډېر معقول جواب هم دی. نو هغه دا چې وایي چې 10 درهمه غلا وکړي هغه شرعي مقدار ته ورسېږي، بس ستا لاس پرې کېږي، ستا لاس پرې کېږي. او چې کله بیا د انسان ګوته پرې سي بس ستا ډېرې پیسې ځینې اخیستل کېږي.
دلته لاس دی پر لاس درهمه پرې کېږي چې بسته اندام دی، او دلته بیا دا ګوته ده چې د انسان څخه بیا ډېرې پیسې اخیستل کېږي. دا عجیبه خبره نه ده پر لاس درهمه لاس پرې کول. امام ابو یوسف صاحب رحمه الله تعالی ورته فرمایي وایي دا لاس چې امین و نو دا ثمین و، او چې کله دی خائن سو نو دا ذلیل او خوار سو. چې کله امانت کوي د انسانانو مالو ته لاس نو راچوي دا ډېر قیمتي لاس و، ډېر قیمت یې درلودی. او چې کله په دغه لاس باندې د انسانانو مالونه راواخیستل سوله او انسانانو پر مالو باندې لاس حملې شروع کړلې، دغه لاس خپل قیمت د لاسه ورکړي، دا بې قیمته لاس سو او بې قیمته اندام سو، ځکه نو خوار او ذلیل هم سو. نو باید پر لاس درهمه باندې د انسان قیمتي لاس پرېږدي. چې کله امانتدار و نو ثمین و قیمتي و، او چې کله بې امانته سو خیانت پکښې پیدا سو نو ذلیل او خوار سو. همدا شی دی زما ورونو چې کله انسان زنا نه وی کړی، د خپل ناموس عزت یې ساتلی و، د خپل عزت خیال ورسره و، نو دا قیمتي انسان و. دې ته درې مور کوه، دې ته سنګسار مور کوه، ته دیوال مه لاندې کوه، د غلا نه دی کړی لاس مور پرې کوه، او قتل یې نه دی کړی په دار یې مه راځړوه. خو چې کله د خپل حیثیت د لاسه ورکوي نو دی پر خپل ځان باندې شاهدي ادا کوي چې اوس نو زه د جامعې هغه څوک یم چې په جامعې کې زه باید پر انسانانو پر اوږو بار سمه، هغه څوک یم چې جامعه باید زما څخه تنګه سي، زه باید د مځکې د مخ څخه ټول سمه، نو یا یې په دار کې یا سنګسار کې یا نور څه یا نور څه. دغسې اعتراضات په نړۍ کې په زرهاو په لکهاو کفار کوي، خو د دې تر څنګ هغه کمزوري ایمان والا مسلمانان هم ورسره ولاړ دي چې په ذهن کې بې له دې چې پوچ دماغ ولري بل هېڅ شی نه لري. دا ماغزه یې د غلطو سوچو ما سوا بل ښه سوچ او فکر قبلولی نه سي. دغه انسانان هم په دې کتار کې ورسره شمار دي چې نو قصاص اوس د قصاص وخت نه دی. او الله په قرآن کې 1400 کاله مخکې دا فرمایلی وه چې ای انسانانو ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. دا آیتونه راځي پر هغه ځای انشاءالله زه پوره تفصیلی بحث کوم، شاید اقوال هم راټول کړم چې کم کسان پر قصاص باندې اعتراض لري او اسلام څنګه د هغه دفاع کړی ده که ژوند تو انشاءالله الله ورسولو. اوس یو نفر قصاص که بسته د کندهار ښار، بسته جامعه، بسته ولایت، بسته مملکت او بسته نړۍ د دغه انسان د شر څخه خوندي سوله او انسانان په امن سوله. تاسو خپله فکر وکړئ، انسانانو مخ ته یو لاس پرېږه، په لکهاو انسانان د غلا څخه راګرځي، په لکهاو انسانان. په کومه زمانه کې چې اسلامي قصاصونه او اسلامي حدود نه برپایه کېدله، تاسو هغه جامعه وګورئ د غلو څخه نه ده ډکه. اوس غله ډېر دي که لږ دي، تاسو وایئ چې پر هر کونج باندې هر ځوان ولي، پر یو باسکل پر یو موټرسایکل پر معمولي پیسو باندې ولي قتلوي یې، کاشکې چې دا ته یې سزا ورکولی، قتل یې کړي پر معمولي چې باندې. که دغه انسان ګرفتاره سي او د دغه مقتول پر سر باندې دی په دار سي، تاسو به بې بدعشا قتل ونه وینئ. نو زما ورون د الله په لحاظ باندې زموږ په مجلسو کې او زموږ په ناسته ولاړه کې باید اسلام باندې ذره نیوکه هم رانه، ذره د سترګو رپ نه دی، د سترګو د رپ په اندازه باندې هم زما ورونو باید زموږ له خوا څخه د قرآن کریم او احادیثو او د اسلامي احکامو پر سر باندې یا پر دوی باندې باید اعتراض رانه سي. خو کله کله تاسو ګورئ دا زموږ مجلسونه د ځوانانو د عجیبو شیانو څخه جوړ وي، عجیب خبرې کوي، پر اسلام کې د اسلامي احکامو تفسیر یې کوي. ولا زمانه خو د دې نه دا حکم بدل سوی وای، پرېږدئ دین پرېږدئ او خپل احکام یې پرېږدئ. تاسو که یې منلی سي ویې منئ، که نه دا اقرار وکړئ چې موږ یې نه منو، العیاذ بالله. اوس د دې څه ضرورت دی چې زموږ مجلسونه د دې څخه شروع د دې څخه ډک دي چې پر اسلام، پر دین، پر قرآن، پر عالم، پر مسجد، پر منبر، پر محراب، پر دې باندې زموږ اعتراضونه دي. نه دي ډک زما ورونه دي. یو سړی خپل لمونځ په جماعت باندې نه کوي، مګر کله چې د ده څخه پوښتنه وکړي پلانکی مولوي صاحب وایي مې راشه بس نه مې مراخه، پلانکی مسجد یا هر وخت ورسې لمونځ یې ځنډېدلی چې هر وخت ورسې ګرد عمر په دغه مسجد کې لمونځ ناوخته کېږي. اوس نو دا پلانکی مدرسه یا خامخا حتما د یو اعتراض لري، دی جناب نه دی، د ده په ذهن کې یو سوال سته، اعتراض سته. ولې خو ده ته داسې دا ورکول سوی دی که بې اعتراضه پاتې سولې لکه بې تفاوته چې پاته یې. بې تفاوته باید پاته نه سي، حتما باید یو چاته یو خبره وکړي. وګرد عمر د ده پر عالم باندې نیوکه ده او د ده پر مدرسې او پر اسلامي مرکز باندې اعتراض دی، پر اسلامي احکامو باندې. دغه یمازې په وسه نه ده پوره چې پر الله باندې العیاذ بالله اعتراض وکړي. نور نو دا په مجموع کې ټوله د الله پر دین باندې اعتراضات او سوالونه دي، نیوکې دي چې انسانان یې کوي. خو د دغو نیوکو څخه چې اساسي غلطۍ دي انسان یې په ژوند کې لري او د انسان د ازادۍ مخالفې او ټکر نکتې دي، دا باید اصلاح کړي انسان، خو نه اصلاح کوي. قرآن کریم چې موږ او تاسو زما ورونو وایي د دغه مقصد لپاره وایي چې په موږ کې هغه اساسي نکتې، اساسي کمزوري
بنیادی کمزوري، بنیادی غلطیاوي او اشتباهات چې په موږ کې دي دا باید اصلاح کو. تر څو وخت پورې موږ لا پر د اسلامي احکام مخالف اوسېږو. مسلمان یم مګر په خپل مسلمانۍ کې یو څه نیوکې پر اسلام باندې لرم، د ایمان دعوه کوم مګر پر ایمان باندې یو څه سوالونه لرم، پر قرآن می سر او سترګې قربان جار سم تر قرآن مګر یو څه نیوکې باید زه پر قرآن باندې ولرم. دوه ټوکه کتاب د مرتفقات په نامه باندې لیکل شوی دی. هغې کې د دې ټولو سوالو جوابونه دي. الانتباهات المفیده مولانا اشرف علي تانوي صاحب کتاب لیکلی دی. دغه ټول اعتراضونه چې کفارو کړي دي پر اسلام، قصاص ته ضرورت نشته او پلان، د دې جوابونه یې ورکړي د دې سوالو. تاسو د الله په لحاظ داسې مه کوئ. مجلسو کې خلک موږ لیدلي دي، څه ورپېښه ده، بل مجلس نشته، بس مجلس پر طالب جوړ دی، مجلس پر عالم جوړ دی، مجلس پر صوفي جوړ دی، مجلس پر مسجد جوړ دی، پر مدرسه جوړ دی، پر پلانه جوړ دی، پلانه جوړ دی. که چیرې مجلس پر داسې یو چا جوړ شي چې هغه د اسلام مخالف دی، هغه واکمن دی، خو نیسي یې نو گرفتار کوي، څټې ولا ورتک شین کېدی دماغ پر ولا کېږي. غلط کار وده تصحیح معلومیږي. کله چې د انسانانو غلط کارون و نور تصحیح معلوم سوله، دلته نو د قیامت علامات به شروع سولې، د قیامت نښانې شروع سولې. انسان بیا د خپل ایمان بیا نو ډېر خواهشمند نه اوسي چې زما ایمان دې زما سره وي او زه د ایمان سره د دې دنیا څخه ولاړ شم. د انسانانو غلط کارونه نن انسانان په حق باندې تعبیروي، د انسانانو حق کارونه نن انسانان په باطل باندې تعبیروي. دا د آخري زمانې انسانان دي. هغه مځکه و اسمان، هغه شپه او ورځ، هغه رب، هغه قرآن او هغه کعبه، مګر د انسانانو دماغونه دومره پوچ سوي دي. بیا د مسلمانانو چې په کلو کلو باندې تعلق هم د ترجمې سره وي، تعلق هم د مدارس سره وي، تعلق هم د علماء کرام سره وي، مګر بیا هم کمزور نکتې پکې لیدل کېږي. هغه انسانان چې د دې اشخاص او مراکز سره تعلقات وخت لا پرې کړي و، د هغو څخه ګیله نشته او خو راځي نه، نو ځکه به دا اعتراضونه ورته پیدا وي. تاسو ګورئ عجیب پالتو مجلسونه کوي، ډېر پالتو. او تاسو ګورئ د دغو انسانانو اخر د غلطې نظریې ته دې نتیجې راورسېدلې چې بس دغه انسانان ته خوار او ذلیل په یو رقم سترګه کتل کېږي. او دا هغه سازش دی زما ورونو تر مخه ملا درته ویلی دی. انګریزانو په خپل وخت کې سازش وکړي، خپل سازش کې کامیابه سوله، هر څنګه چې په کار اچولی و تر وخته ووسېدله. روسانو هم په خپل وخت کې دا سازش په کار واچوي چې باید د مکتب شاګرد او د حجرې طالب سره لري کې، دوی باید په مابینځ کې فاصله سره ونیسي. او اوسنی حکومت او اوسنی دغه میډیا او د سوپر پاور چې ځان ته وایي، کفار هم دا کوشش کوي چې دغه طبقه منفوره کړي په انسانانو کې. هغه فاصله خو روسانو پیدا کړې وه، د مکتب د شاګرد او د حجرې د طالب تر مابین، د عالم او د معلم تر مابین فاصله دوی پیدا کړل. کنې دا یوه طبقه انسانان دي. موږ د ډاکټر څخه بد نه وړو، ډاکټر باید د عالم څخه بد ونسي، د محصل څخه موږ د لیسي او د مکتب د شاګرد څخه موږ هیڅ صورت کې بد نه وړو. هغه څوک چې پر اسلامي لباس برابر دی بد نه ځینې وړو، نه دی برابر بد نه ځینې وړو، دا هم مسلمان دی، خو یو کمزوري پکښې کې د اصلاح پای کې دا فاصله هغو پیدا کړله. او دا اوسنی سوپر پاور دا بیا دغه ورکوي، پړسوي یې پسې، دا خبرې یو اوج ته رسوي، یو ځای ته رسوي. د دې بیا دا سازش دی چې باید په دا اوس جمع کړي، بلکې په ټوله نړۍ کې عالم او طالبه طبقه بدنامه کړي. علمیت یا طالبیت یا هغه څه چې انسانان د دین اسلام د زده کړو خواهش لري، دا خواهش په انسانانو کې منفوره کړي. دا خواهش دا ستاسو ناسه قرآن کریم ترجمې ته دا هم دوی ته مبغوضه ده، بده ایسي. خو زموږ به دا کوشش وي چې دا فاصله را لنډه کړو او دغه شی چې دوی ته مبغوض دی موږ ته باید محبوب سي، موږ یې خوښ کړو او داسې کار ونه کړو چې موږ وشرمېږو، د خپل عالم سره ناسته نسو کولی، د خپل اسلامي مرکز کې ناسته نسو کولی. اکثره وخت ډېر خلک پېښ شي تا دلته څه کوله، تو دا ځای اوس مدرسې د خوارکۍ راغلی دی، تو دا ځای نو ولې تو دا ځای اصلي ځای د دغه نفر دی چې باید راشي. د تعجب ورته معلومه شي، په کلو کلو نه معلومېدی تو دا ځای څنګه راغلی، عجبه نه ده، اشنا بلد ورته معلومېږي. په کار خدا و زما ورونو چې دغه انسانان د دغه مراکز سره ډېر اشنا وایي. راځه چې همیشه دا خبرې کومه، اوس ضرورت ته دی چې باید زموږ ځوانان او زموږ سپین ږیري پیوسته سي د مراکز سره، او زموږ ځوانان د علماء کرامو سره پیوسته سي، په مابینځ کې فاصله را لنډه سي او انسانان یو د بل سره رانږدې سي، د دوی نظریات سره رانږدې سي. الله رب العزت بیا پر دغو شیانو باندې فیصلې کوي. نو پر اسلام باندې بې ځایه او غلط سوالونه و نیوکې کول دا هغه څه دي چې زما ورونو چې د دنیا هم د خرابېدو سبب ګرځېدلی سي او د آخرت د خرابېدو سبب هم ګرځېدلی سي. نو دا به نه کوو. که کمزوري را پکښې کې وه دا را څخه سوي وه، الله څخه استغفار وغواړو، او که آینده را پکښې پیدا کېدله یا په دې پوه سولو چې په دې مجلس کې نور خبره ورانېږي، انسانان متوجه کو چې دا کار ونه کو. پر مدارسو اعتراض کول، هر چا هر څومره خدمت چې کړی دی بس موږ قبول دی. الله رب العزت نیت ورکوي
الله دې اخلاص ورنصیب کوي، الله دې قبلوي. په دې باندې نیوکه کول په 4 ساعته کې زمارون نیم ساعت دین ته نور کوي، مګر کله چې ورسې دا پند سوالونه نه دي انسان مغزه برداشتولی نشي. دا پند او زخیم سوالونه دا نیوکې بس دی پرایله کې نیم ساعت دین ته نشي ورکولی. 1 ساعت د دین د خبرو د اوریدلو لپاره الله توفیق نه ورکړي. مرکله چې ورسې د ټوله نیوکې پر اسلام باندې وي. بیا هغه کسان چې د مغربي نړۍ څخه متاثر راغلي وي او هلته د کفارو د کارو څخه ډیر متاثره شوي وي، د انسان غوږ د موږک د پوسته چې ورڅخه جوړوي، کله چې دا قصه دی تر تکي نو کوي او وای څونه په تخنیک کې رسیدلی دي. دا خو چې مسلمانانو کمزوري کړي، د مسلمانانو کمزوري ده، مګر دا معنا نه چې دی په خپل تخنیک کې پر اسلام باندې فوقیت لري. دا درسونه خټول دی اخستې د هغه وخت څخه دي چې کله اسلام دی مطالعه کوي نو شان یې واخیستله. مولانا مفتی شفیع صاحب لیکلی دي کفارو حق ته لاس ورواچوي، په حق یې باطل ته کار وکوي، په هغه باطل باندې پر مسلمانانو دی غالب شول. د هر څه اخذ چې کړي دي د قرآن څخه کړي دي. تاسو د دې ټکنالوژي ته وګورئ، د دې تخنیک ته وګورئ، د دې تیارو ته وګورئ، د دې ټانګانو ته وګورئ، هر څه د هغه شي څخه اخذ شوي دي چې د الله په مخلوقاتو کې راځي. د حیوان څخه اخذ شوي دي یا په قرآن کریم کې یو ځای یو درس ته یو شي په باره کې ورکول شوي دي، د هغه څخه دوی استفاده کوي او بیا په کار باندې هغه نسخه اچوي. دا چې مسلمانانو دغه نسخه په کار نه ده اچولې، خود یې غلطي کړې ده. مګر د کفارو د ټکنالوژي څخه چې کله انسان تاثر اخلي او هغه تاثر پر اسلامي نظریه باندې بالا او فوق بولي، برتر یې بولي، دا کمزوري ده. دغه کسان چې هلته په خارج کې ژوند تېر کړی دی هلته به پاکوي چرګان، مګر دلته به تا ته د قرآن د خدمت په باره کې مشورې درکوي. هلته ټکسي به چلوي، ټوله ورځ به یې تر رڼو و، تر پښو و، تر بجلکو و، تر غوږو و، تر ویښتانو د پټرولو بوی ولاړېږي. مګر کله چې دلته راسي ولا په داسې شوي وایي په افغانستان کې دغه یو څه دا کارونه داسې سره شوي وایي د لاسونو سره ورځي چې کله یې راګرفتاره کړي دا یو څه انګلیسي الفاظ دي. موږ یو وخت په کوټه کې اوسېدلو، نو یو څوک چې راغلی د کراچي د کوم ځای راغلی د سورابګوټ او وایي نو ډېر به مې عزت ماشاءالله کراچي سورابګوټ څه راغلی. خو چې کله مو سورابګوټ ولیدی بېله دې چې کوټه یې پروت دی، پښه پرته ده، غوا حلاله شوې ده، پسه حلال شوی دی او لرې پروت دی، بل هېڅ نه. سورابګوټ سره نو تاسو خپله فکر وکړئ د دغو کسانو تاسو ورسئ هلته په هوټلانو کې مزدوران وي، دلته تا د اسلام په باره کې مشورې درکوي. تور ته وایي جنابه مهرباني وکړئ اسلام په درسو کې دې څومره وخت ورکړی و، د اسلامي درسونه تا څومره اورېدل، د چا سره تا په خپل 10-20 کاله کې چې په خارج کې تېر کړله د کوم عالم سره ته کنټاکټ وې او مرشد وې، وصل وې، د چا سره دې دغه رابطې وې، څه زده کړي دي د اسلام په باره کې وکړلې، د قرآن کریم څومره حصه ته تلاوتولی سې، په څومره احکام باندې ته پوهېږې، او که هلته د میډیاو او نظریاتو تاثیر در باندې کړی دي دلته بیا نیوکې کوې. دې خلکو سره خبرې مه منئ، اجباسي ځای نه وي، حقایق ورته څرګند کړئ، حقیقت مخ ته ورته کښېږدئ چې وروره دغه دی دغه دی. یو څوک وایي ته د عیسایت سره ډېر پام کوي، په د کندهار کې د عیسایان ډېر نسي، نو مال ته به ډېر بېکاره سړی ستا دا فکر دی چې په کندهار کې یو څوک اوسېږي هغه لکه د هر کور څخه چې عیسایي راوځي هر کور څخه. اوس داسې خبرې کول، چا ته داسې مشوره ورکول، پر چا باندې داسې فکر کول، بیا داسې فکر کوي لکه به دې چې ښه نه پوهېږي. هغه کسان چې پر موږ او تاسو باندې فکر کوي چې دې په ښه نه پوهېږي، یقیني هغه انسانان په خپلو دغو فکرو کې اشتباه کړې ده. اوس تاسې غوندې انسانان الله رب العزت د یو کار لپاره انتخاب او الله رب العزت په د خپله ازادۍ کې الله رب العزت دومره کار درڅخه واخلي. قسم په بالله که دا جنګونه بل ځای وسي د اسلام نوم به انسانان وانخلي، مګر دا زموږ یوازنی افتخار دی په ټوله نړۍ کې. باید دغه یو خبر نشر شي په ټوله نړۍ کې، په هر ویبسایټ کې، په هر ویبپاڼه کې، چې دا د افغانستان د خلکو یوازنی افتخار دی په نړۍ کې او په تاریخ کې، چې په دغسې سختو او تکلیفجنو حالاتو کې دغه انسانان دین ته ورځ په ورځ ورنږدې کېږي. دا یو افتخار وبولئ زما ورونو، دا قسم په خدای چې افتخار دی. په دې باندې ونازېږئ، په دې باندې ویاړ وکړئ، د دې څخه غمجنه کېږئ مه، د نورو انسانانو څخه تأثر مه اخلئ، غلط تأثر، خپل تأثر نورو انسانانو ته ورنقل کړئ. د خپلو خبرو تأثیر باید د نورو انسانانو په ذهنو کې راسي، ستاسو د خبرو تأثیر. دغه انسانان چې کله نورې خبرې کوي بس دغه خبرې نشي کولی، بس لکه ژبه چې بنده شي. وکړه خبرې وکړه، د خپل خدمتونه مه پټوه د انسانانو څخه. نه دي در معلوم په دا ښار کې خدمتونه نه کېږي، ړانده خو به نه یو، نه به په دا ښار کې په غفلت باندې ژوند کوو، او نه به بیده یو، او نه به داسې چې نور کسان په زوره په موږ دا خبرې کوي. ناس خبر په د خدمتو باندې، نو بیا ولې دا خبره نورو انسانانو ته نفي کولی؟ نو مقصود مې زما ورونو دا و، خبره به را خلاصه کړمه چې موږ او تاسو د خپلې ازادۍ څخه استفاده وکړو، د خپل ژوند قیامتي جوړ کړو، د خپل ژوند قیامت بها جوړ کړو،
د خپل ژوند څخه به استفاده آخرت هم سازګار کو، د قبر د حالاتو د عذابو څخه هم ځانونه وساتو، الله مو هم راضي کړي وي او پورین تندي باندې او په سپین مخ باندې د قیامت په ورځ د الله په دربار کې راپورته هم شو. دا اوس یو موقع ده چې الله درکړې ده. ځوانانو تاسو ته ووایم، کم کسان چې عمر رسېدلي هغو ته ووایم، ځان ته مې دا خطاب دی چې د دغه موقع او دغه وخت څخه په استفاده موږ باید هیڅکله یو ګړی هم په غفلت کې تیر نه کړو او بې ځایه تیر نه کړو، استفاده وکړو. دغسې علما کرام چې څوک سهار ترجمه کوي، څوک یې مازدیګر کوي، څوک یې ماپښین کوي، څوک یې ماښام، څوک یې ماخستن کوي، مختلف وختونه یې تاسو ته درکړي دي. دا د دې لپاره چې یو نفر به هلته وخت لري، بل نفر به هلته وخت لري، بل نفر به هلته وخت لري، او تاسو چې راسئ نو د دې استفاده وکړئ. یو وخت به دا موقع بیا نه وي، موږ هم عمر ته رسېږو، سپینږیري کېږو، بیا دا حوصله د لاس ورکوو، بیا چې هر څه دا خبرې څخه وغواړي بیا کولی نه شو، په وسه مو نه یې پوره دوې خبرې را باندې بوجېږي. سپینږیري چې څوک که نه دماغ بس کار نه کوي، اعصاب. اوس دا خبرې 10 کاله بعده بیا زما د خوله نشي بدلی. اوس یو طاقت شته، اوس یو استعداد شته، نو د خلکو د علومو څخه، د انسانانو د ځوانۍ څخه او د علماو د خدمتو څخه، د اسلامي مراکزو د ښو صفاتو او د هدایت د لارو څخه استفاده وکړئ، یو ګټه پورته کړئ او دا وخت او د موقع د ځان لپاره یو چانس وبولئ، دا وخت یو موقع وبولئ، د یو موقع څخه استفاده وکړئ. الله دې د عمل کولو توفیق وما او تاسو ته نصیب کړي. د سبا څخه به انشاءالله تعالی پوره ترجمه شروع کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله راسی چی پگڑ سپین قرآن پا غور والولو خپل د دین اصول د حق کلام پا غور والولو راسی چی پگڑ سپین قرآن پا غور والولو خپل د دین اصول د کلام پر غور والولو راسی چی پگا